السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به راته یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. زه یم ستاسې ورور ستاسو ملګری خالد رحمان. نن یو ځل بیا د یوې ښکلې ویډیو لپاره ستاسې حضور کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېر ښکلې او زبردسته لاره ښیم چې څنګه کولی شو چې د خپل ملګري د تلیفون عکسونه، ویډیوګانې، هر هغه کارونه چې هغه په خپل تلیفون کوي، په خاص ډول هغه عکسونه او ویډیوګانې هغه موږ کولی شو چې په خپل موبایل کې په لایف ژوندۍ بڼه وګورو. دا ډېره اسانه او زبردسته طریقه ده. که دې لپاره که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، خپل وطنګل وطن چینل سبسکرایب کړئ داسې ښکلې ویډیوګانو دپاره. او که چیرې ویډیو مو خوښ شي لایک یې کړئ او د نورو دوستانو سره ضروري شیر کړئ چې هغه هم ترېنه استفاده وکړي. د دې لپاره به تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډوئ، آی في ویف کیم. د دې لپاره به تاسو خپل پلی سټور ته راځئ. په پلی سټور کې به لیکئ چې آی في ویف کیم، آی في ویف کیم. تاسو ته په سیده همدغه کامره راخلاصه شي. ګوره آی في ویف کیم تاسو ته په سیده همدغه کامره راخلاصه کړي. دا به ډاونلوډ کړئ او بیا به یې اوپن کړئ. دا ما ډاونلوډ کړی نو زه یې اوپنوم. چې کله مو اوپن کړل دلته تاسو نه سیټینګونه وغواړئ. دلته به په دغه ویډیو پرفارمنس باندې به کلیک ووهئ. دلته په دا ویډیو پرفارمنس دا طریقه او د هغه چا په تلیفون کې وایي چې تاسو غواړئ د هغې عکسونه وګورئ. په دې کې تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن پټ کړئ، یعنې هغه نشئ کولی چې نشئ پیدا کولی دا اپلیکیشن ما په تلیفون کې انسټال دی او نه یې لیدلی شي. نو دلته ویډیو پرفارمنس ته به راسئ. ویډیو پرفارمنس کې چې کله راغلل دلته به تاسو د ویډیو پرفارمنس باندې کله تاسو کلیک ووهئ، دلته به تاسو ته درې الاو راغلي، الاو هغه به درې سره الاو کوئ. نو بیا به تاسو دغه صفحه راشي. دغه صفحه چې راغله تاسو بېرته بیک بټن ووهئ. بیا به ښکته راشي او دلته به پاور منیجمنټ ته راشو. پاور منیجمنټ باندې به کلیک ووهئ. پاور منیجمنټ باندې چې کلیک ووهئ دلته به تاسو ته دغه ډیسیبل، ګوره دغه ډیسیبل نوټیفیکیشن چې دا به تاسو ته ایله نه وي، نو تاسې به ټیک مار صحیح کوئ او ایله کوئ به. دا چې ګوره ما ټیک مار یې صحیح کړي، بیا به بیرته د بیک بټن ووهئ. بیک بټن چې کله ووهله بیا به راشي ښکته به راشي. دلته به ګوره دلته نوشته دي اډیو موډ. په دغه اډیو موډ باندې به کلیک ووهئ. اډیو موډ کوشش وکړئ چې انیبل کړئ. که چیرې یا ډیسیبل یا اډیو اونلي نو تاسو به راشي په دغه انیبل باندې به کلیک ووهئ. بیا به ښکته راشي سټارټ سرور نشته دی، په دغه سټارټ سرور باندې به کلیک ووهئ. دلته چې کلیک ووهئ دلته به تاسو هم درې دانې میسج راسي، الاو 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 باندې به کلیک ووهئ. بیا به راشي ګوره بیا به دلته ښکته راشي، ګوره دلته ښکته به راشي، دلته لیکلي دي شیر آی في. دغه شیر آی في باندې به کلیک ووهئ. دا شیر آی في چې ګوره کلیک ووهئ، ګوره دلته تاسو ته وایي چې په چیش کې شیرئ، وټساپ کې ګوره وټساپ، فیسبوک، میسیج، ایمیل چې په هر شي کې تاسې غواړئ په هغه کې تاسې شیرولای شئ. په جیمیل کې، په ایمیل کې، په هر شي کې غواړئ چې تاسې شیرول. زه غواړم چې په وټساپ کې شیر کړم دا لینک، یعنې هغه ملګري ته یې واستوئ یا خپل تلیفون ته یې واستوئ. د ملګري تلیفون نه یې خپل تلیفون ته واستوئ. ګوره دا به ستاسې د ملګري تلیفون ته ستا تلیفون ته به دغه لینک لاړ شي. بیا به په خپل تلیفون کې په دغه لینک چې دی، دغه لینک چې ستا تلیفون ته راغلی دا به په خپل تلیفون کې را کاپي کړې. ګوره دلته به دا کاپي دلته به د دغه خپل دې تلیفون نه به یې کاپي کړې، خپل تلیفون نه به یې کاپي کړې. بیا نو چې کله دې کاپي کړې نو بیا به دلته راشي، بیا به په دغه اکشن بټن باندې کلیک ووهئ. ګوره دلته بیا راشي په دغه اکشن بټن باندې کلیک ووهه. په اکشن بټن کې کلیک ووهه، دلته بیا راشي ګوره دلته لیکلي دي ویډیو یا دلته به راشي، دلته لیکلي دي رن ان بیکګراونډ، په دغه باندې به کلیک ووهئ. رن ان بیکګراونډ چې کلیک ووهئ دلته وکړئ دلته به راشي رن ان بیکګراونډ دلته کلیک وکړئ. دلته لیکلي دي اوکې آی ګیټ اټ، په دغه باندې به کلیک ووهئ. په دغه باندې چې کلیک ووهئ نو تاسو ته به دغه پروسه جاري شي. نو ګوره دلته چې تاسې اوس د دې طریقه هم تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ چې په خپل تلیفون کې اوس دغه
ښه نو دغه چې تاسو په خپل واتساپ خپل تلیفون ته واستوئ نو خپل تلیفون نه به راشي خپل کروم براوزر کې به هغه لینک چې دی هغه تاسو استولی هغه به هلته چې تاسو خپل تلیفون ته استولی هغه به په دا کروم براوزر کې پیسټ کړئ پیسټ کې ګو پرې ووهئ د ګو اپشن چې کله پرې ووهئ ځکه چې دا په دغه تلیفون دی نو که چیرې تاسو بل تلیفون لرئ نو په هغې کې دا کار عملي کوي تاسو ته به یو بله غوندې صفحه راشي یو بل اپشن به تاسو ته راشي سیده به هماغه صفحې ته تاسې ورولي هغې کې تاسو کولی شئ چې هلته نشته ویډیو فوټو هغه تاسو کولی شئ په فوټو باندې کلیک کوئ د هغه عکسونه وګورئ ویډیو باندې کلیک کوئ د هغه ویډیوګانې وګورئ چې کومې ویډیوګانې کړي او کوم عکسونه یې اخیستي دي دا ډېر ښکلی او زبردست اپلیکیشن دی دا 100% کار کوي ما 100% کار نه استفاده وناکس دی دا خپل تلیفون کې انسټال کړي دا 100% کار کوي نو یو ځل بیا هم درته وایم که چیرې چا زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه سبسکرایب کړی همداسې سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نشان هم ووهئ څو دغسې ښکلي ویډیوګان تاسو ته ټول مخکې راورسېږي او که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او د نور دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغه هم ترې استفاده وکړي نو په الله تعالی سپارم